ولسمشر غني او خوشحال سادات نن چرته تللی وو. څه یې وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن ولسمشر محمد اشرف غني، امرالله صالح، خوشحال سادات او نور لوړپوړي چارواکي نیمروز ولایت ته تللي وو. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل سفر په لړ کې د کمال خان له بند څخه هم لیدنه وکړه. دغه راز د متصدی لوی رئیس خوشحال سادات هم دغه بند ته ورغلی وو. خو له انځورونو داسې معلومیږي چې خوشحال سادات له ولسمشر غني سره په پلاوي کې نه بلکې جلای هلته سفر کړی. خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي نیمروز ته تللی وم، د کمال خان بند څخه مو لیدنه وکړه. د عامه ساتنې ځواک ویاړي چې د دغې سترې ملي پروژې ساتنه کوي. اجازه نه ورکوو چې امنیتي تهدیدات یې د جوړېدو په وړاندې خنډ شي. سادات زیاته کړې د لویو ملي پروژو د امنیت خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی. د یادولو وړ ده چې د دا ډول پروژو ساتنه د خوشحال سادات دنده ده. په هر حال ولسمشر غني بیا د دې لوی او حیاتي پروژې لیدنه وکړه او تمه یې وښودله چې ژر به یې کارونه بشپړ شي. ولسمشر غني ته انجینرانو معلومات ورکړل چې د دغه بند اتیا سلنه کارونه بشپړ شوي او تر راتلونکي کوس میاشتې پورې به یې ټول کارونه ختم او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د کمال خان بند باره کې به ووایو چې دغه بند د زرګونه هکټاره ځمکې د خړوبولو او د 9 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د معلوماتو پر بنسټ د یاد بند په جوړېدو سره به د کاري فرصتونو ترڅنګ زرګونه کورنیو ته د عاید زمینه برابره شي. دښتې به زرغونې او د وچکالۍ مخنیوی به وشي. په هر حال داسې لوی بندونه او حیاتي پروژې دې لا ډېرې شي او د امنیت تامین په برخه کې خوشحال سادات پوره هڅه کوي چې ونیسي او تر کومه ځایه چې موږ پر هغه اعتماد لرو هغه د دې کار وړتیا لري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.